نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمانا د مظلوم د خیرونه ځانو ساته، ظلم مکوا، مظلوم به د تخیریو کی او د مظلوم د خیرو او د الله په میانس کې پرده نشته. د هر سیز الله تخکاره دی، د یو سیز نام د الله پرده نشته، هر شی الله تخکاری. خو د دې حدیث مقصد دا دی، دا عرفي خبره ده. د دې حدیث مقصد دا دی چې د نورو سیزونو په نسبت د مظلوم خیره الله ډېره زر قبلی. د د خولې نه وتل او قبلول سم دی. بس نو مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان سره زیاتی ونه کی او ظلم ونه کی. بعضې وخت کې سړی په خوله خیره وکي او بعضې وخت کې د سړي د زړه نه خیره وځي. د خوله خیره او د زړه خیره یو شان قبلیږي. یو انسان دړمن شي، د سره زیاتی وشي او د دړمن شي، نو که دی په خولې څه ونه وی هغه ظلم خدای ویني. که دی په خولې څه ونه وی خو د هغه د زړه په هغه خفګان الله خبریږي. ډېر زر الله پاک دغه مظلوم ته وی لانصرنک ولو بعد حین، خیره قبوله ده. اوس مدد به دې کوم، اگر که څه موده پس ولینی خو مدد به دې کوم. زمارونو کله چې مسلمانان په لومبي ځل باندې د پیغمبر علیه السلام سره بعضې خلکو ایمان راوړو، مسلمانان شو، نو بعضې د مکې غټو کافرانو په دې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل. په دې غټو کافرانو کې یو لوی کافر و چې د هغه نوم و امیه ابن خلف. دا د مکې په تاجرانو کې، سوداګرو کې مالدارو، د منډو خاوندو، سرمایه‌دارو او د مکې یو لوی سردارمو. او دا مشهور صحابي چې تاسو ټولو د ماشومانو لویو په نوم په خولې د هغه نوم چلیږي، حضرت بلال رضی الله عنه، دا د غلامو، د په قبضه کې و. نو د غلامۍ ژوند خو ډېر سخت و، د مخکې نه دا غلامي را روانه وه. نو دې ظالم به حضرت بلال سره ډېر ظلمونه کول. حالانکه د هر چا خپل دیني، د هر چا خپل مذهبي، نو ظلم نی پکار، زیاتی نی پکار. نو حضرت بلال باندې به دومره ظلمونه کول چې تاسو هغه تاریخي واقعه اورېدلې دي. هلکانو له به یې ورکه او یې د مکې نه بار وباسئ او په شګو یې سملوئ او په سینه والا درنې درنې ګټې کېدی. دی به یې په شګو سملو او په سینه به یې والا درنې درنې ګټې کېښودی. او چې کله به وجود زخمی شو، په هغه زخمونو کې به ورته شګې اچولې او جامې به د غریب نه وویستې او د غنو څانګې به یې وړوله ورکړې، لکانو له ویشه به یې په دې یې وهې. هغه د غنو په څانګو به یې ووه او دې غریب به د مکې په کوڅو کې ترې منډې والې، واړه به ورپسې وي او نخره یې ترې جوړه کړې وه. ګوره څومره ظلم یې وکړه. الله خو وروستو د حضرت بلال مدد وکړه. ګوره د مظلوم الله مدد کوي. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روانو او په دې بلال دا نخرې کېدی او یو ټکي به یې ورته وی چې بس دا زوړ خپل دین ته راشه، د پلار نیکه دین ته، نو پرېږدو دې غږ درته نه کوو. هغه به هماغه چغه واله الله احد، چې الله یو دی، الله شریک نه لري. نو ابوبکر په لاره روان او د سره دا نخرې کېدی. نو هغه د مالک ته یې ولوي د امیه ته، وی دا خرڅی خو نه. هغه وی راشه خرڅې که په ده څوک څه کوي، د رنګ نم تور دی، د کار روزګارم نه دی، ټوله ورځ دغه منځونه دي او دغه چغې دي. وی خرڅومې. نو د خپل اندازې نه زیات قیمت یې ورته ووی.
حضرت ابوبکر هم په هغه قیمت واغشته چې واغی د ظلمونو نه خو خلاص شو، ځکه اوس خو دا کافر د غلامۍ نه ووت، اوس خو څوک ظلم ورسره نشي کولی. نو دا بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دی غشتې مو که الله له دی غشتې مه؟ که دې ځان له غشتې مه نو ما ته کار ښایه چې څه کار یې کېدله شروع کړم، او که دې الله له غشتې مه نو ما او خدای پرېږده، بس پرېمېږده ما خپل خدای ته چې د خپل رب عبادت شروع کړم. حضرت ابوبکر ورته وی نه بلاله ما ځان له نه یې غشتې ما الله له غشتې، زه ته پیشه و الله دې پیشه، بس ازاد یې که. نو چې حضور پاک پې خبر شو نو رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو، او حضرت ابوبکر ته سووی وی ابوبکر سیدنا، ابوبکر زمونږ مشر دی، زمونږ سردار دی، و اعتق سیدنا، او زمونږ سردار یې ازاد که. ګوره بلال ته خپل سردار وی. بهر کیف اخو الله دا ظلمونو نه خلاص کو، او الله پاک بلال له دومره لویه مرتبه ورکړه چې د رسول الله مبارک مؤذن او بانګي ته خدای پاک جوړ کړ. داسې لویه مرتبه ولا الله ورکړه. او رسول الله مبارک ورته یو ځل فرمایي وی بلاله چې زه کلم جنت ته تللی ما، کلم، ځکه حضور پاک په خوبونو کې هم ډېر کله ته تللی دی، نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی. دا ګوره لویه منقبت دی. لیکن هغه امیه چې کوم ظالم و هغه سره خدای څه وکړل. په مکه مکرمه کې یو صحابي و حضرت سعد، د دې امیه او د سعد یو بل سره دوستانه تعلقاتو، دواړه مالدارانو. نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی حج لا یا عمرې لا یا تجارت لا، د امیه سره به دیره و، دوست دی. او که دا امیه به کله مدینې ته لاړ یا د مدینې په لاره به تېرېده نو سعد سره به یې دمه کوله، هغه سره به یو بل سره دوستانه تعلقاتو. نو چې کله حضور پاک مدینې شریفې ته تشریف یاوړه، حضرت سعد خدای پاک مسلمان کړ. چې مسلمان شو نو د اسلام نه پس راغی مکې ته چې عمره به وکړم. نو ته خو وی چې د امیه سره مې دوستانه ده، هغه سره به دیره شمه. نو چې راغی مکې شریفې ته، او د مکې خلک د مدینې خلکو ته ډېر غوسه و چې تاسو زموږ دشمن بوته، او هغې له پنۍ ورکړه حضور پاک او د هغه ملګري، ډېر ورته غوسه و. نو چې دا سعد راغی مکې شریفې ته او امیه سره دوست، اوس خو امیه کافر دی، سعد مسلمان دی، حالت بدل شوی دی. خو خیر دوستانه خو د مسلمان او د کافر هم په منځ کې وي، تجارت خو مسلمان او کافر هم یو بل سره کولی شي. نو چې راغی نو د امیه خو پیو سعد چې دا ما ته د مکې خلک غوسه دی، ځکه مونږ رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له امن ورکړی دی. نو د سعد امیه ته وی چې هلکه داسې ټیم وګوره چې خلک پکې نه، چې زه لاړ شم او د بیت الله طواف وکړم. وی ښه. نو د غرمې په وخت کې عموما خلک ودي، او بیا د مکې غرمه ډېره ګرمه مي، سخته مي. نو دواړه ووتل د غرمې چې غرمه به څوک نه او دی به پټ طواف وکړي، او بیا به ځي مدینې ته اړو، څوک به ترې خبر نه شي. نو چې څنګه روان شو طواف لا، نو چې چا نه یریدلو مغه وله مخې له ورغی چې ابوجهل دی. ابوجهل خو پیژنده، دا مالدار خلک دا سرداران خو یو بل پیژني. ابوجهل امیه ته ویل که دا څوک دی؟ سعد نه دی؟ وی دی. نو ابوجهل خو شیطانو، نو آواز یې پرې راوویسته، وی ښه تاسو زموږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده، هغه هم بوتلل مدینې ته، او ته زما په کلي کې په امن ګرځې، بېغمه ګرځې. قسم دی چې زما د دې مشر امیه میلمه نه وي چې تا سره ما کتلی وي، خو د ده میلمه نو غږ درته نه کوم. نو سعد خو یو قوم مشر و، بهادر و، هغه ورته وی ای ابوجهله ټیک ده چې ته به ما په مکه بند کې، خو ګورې زه به دې په داسې لاره بند کړم چې چا به د دې نه سخت دی. که تا زه بند کړم نو زه خو عمرې له به نه راځم، ما نه به خدای ډو تپوس نه کوي، ولې بس دشمن به دې نه مې پرېږدي. خو تا به زه شام ته چې ته ځې
نو زمونږ د مدینې خوا کې ستاسو لاره ده، نو زه به هغه لار در باندې بنده کړم. نو شام نه خو ستاسو ټول غنم او ستاسو غله او تجارت خو په شام دی، نو تاسو باندې د تجارت لاره بنده کړم چې پته راته ولګي. یو بل سره دوی خبرې ترخې شوې. نو دی کې دا امیه پوه شو چې یاره اسې نه د ابوجهل ما نه خفه نشي چې ستا میلمه دی، ما خو ستا په وجه ورته صبر وکړه، خو دی خو په مونږ اواز راوچتی. نو دا امیه د خپل دوست ته سعد ته وایي ای سعده ګورې زما په وجه درته غږ نه کوي، نو تاله هم خوند درکړه. دا ابوجهل زمونږ د دې ټولې علاقې سردار دی، نو په دا اواز مه راوچتوه، په د دې اواز راوچت کړه. سعد خفه شو چې د خدای بنده ته خو ستا میلمه ما، زما ستا تعلق دی، نو تاله په کار داري چې ابوجهل ته وایي چې دا زما میلمه دی، ولې ورسره بحثونه کوې؟ نو بجای د هغې چې هغه ته نشي ویلی، نو ما باندې اواز راوویسته ولکې دا ووی. نو په دې کې بیا ابوجهل سعد امیه ته ویوی ته خو به غږ نه کې، ته خو کشو نه کې، ستا متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دی چې امیه به وجنو، ستا متعلق هغه دا خبره کړې ده او تا ته پته ده چې هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي. خیر دغه وخت کې هغه معامله رفع دفع شوه او سعد راغی مدینې شریفې ته. ابوجهل خپل کور ته لاړ او امیه چې کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې هغه زما رور یسریبي مدینې والا د هغه خبره خو به تا ته نه رسېدلې، تا به نه اورېدلې؟ نه څه وې؟ هغه خو وی چې رسول الله مبارک زما متعلق ویلی چې امیه به وجنو. او ښځې قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي، خو رښتیا وایي. وایي یاره پې ولګې ټټنګ پې ولګې. ښځه ورته وایي مړه ما یارېږه ټیزه نه یارېږې، ته بارموزه هغه دلته نشي راتلی، ولې یارېږې؟ یاره وایي والله لا یکذب محمد، قسم په خدای هغه خو دروغ نه وایي او دا خبره د خولې نه وتې ده. اوس به څه کوي؟ بس فیصله په دې وکړه چې زه د مکې نه بهر نو ځم، هغه دلته نه راځي، بس خبره خلاصه شو. د خدای شان ته ګوره دې وخت کې د بدر غزا جوړه شو او د ابو سفیان قافله چې د شام نه راتلل نو مسلمانان هغې پسې وتي، نو هغوی یو سړی راولېږه او په مکه کې اعلان وکړه چې ستاسو قافله لوټ کیږي او مسلمانان په حمله کوي، نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې قافلې له روځئ د هغې حفاظت وکړي. ابوجهل لښکر جوړ کړو، چې لښکر یې جوړ کړو امیه ته ښځه وایي امیه خبره دې یاده ده د سعد؟ وی یاده مې را ښځې نظم دوی به دې او زه نظم. خو ابوجهل خو شیطان و، هغه لکې سوچ کوو چې زه ځم نو ته به رانه سینګ پاتې کېږي. نو راغی امیه پسې څنګه چل دی وروره مسله به څنګه وي؟ امیه وایي زه خو ناجوړی یم او بیمار یم، زه خو نشم تللی. او د ځان په ځای که ته وایې چې یو غلام د سره ولېږم که دوه وی درې نوکران به ولېږم او زه ناجوړی یم نشم تللی. هغه پوه شو ابوجهل چې سړی یری اخیستی نو ورپسې جرګه راوسته، دا واړه ځي او ته بوډا به نه ځې؟ بیا ورپسې د ځوانانو جرګه، بیا اخره کې د بوډاګانو جرګه راوسته چې دا ټول بوډاګان دي او ته پاتې کېږي. دا خلک به د پورې خاندي د خدای بنده. امیه غریب مجبور که چې مجبور یې که وی یاره ښځه وي ټیک ده، یو ډېر اعلی اس اخلمه ښه چې په ټوله مکه کې د هغې نه اعلی اس دی، نو هغه ته خو یړه کې دا واچول چې اعلی اس اخلم چې جنګ پې وکړم، خو د دړه کې دا و چې اعلی اس واخلم چې په لاره تاسو نه پې راوتښتم. نو ښځې ته وایي ښځې ځمه، وایي هغه خبره دې یاده نه ده؟ تا نه وایي چې د مکې نه بار به نوځمه؟ وایي ښځې له غوندې ورسره ځمه او چې دوی شپه شي وده شي راوبتښتم. ابوجهل خو پیو چې دا خبیث په دې لار کې نه تښتي، نو هغه یو څو الکان په ده مقرر کړل چې تاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکاجي درنه ونه تښتي. نو قافله خو ځای په دې دمه کوي، نو چې قافله روانه شو یو ځای کې خیمې خښې کړې دمه کوله، نو امیه دا چلو که چې ځان ته اس نږدې ودراو، اوښې نږدې ودراو او دی سوچو چې دا خلک وده شي بس په اوښ بخ په واړم او تختم به واپس مکې ته.
د خو بیا ابو جهل الکان مقرر کړي نو چې دې څنګه اوښې ودرولې او خلک وده شو دی را پاسېد هغه الکان ورامنډه کړې کاکاجي څه کوې او دا خو هلکه دا الکان ویښ دی کاکاجي څه کوې لوټه پکاري چې دله راوړو او دس ماته چې د سره لاړ شو شپه ده او کبل سرکوزو تاسو څه کوئ زه وده شی داسې را پاسېدم نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا حاجتي څه ضرورتي او ستا موږ له خوب نه راځي ستا خو مشران وده دي موږ ستا خدمت ته ولاړ یو بس دی پوه شو چې دلته خو کار خوند ونه که زه بل ځای کې چې قافله دمه کوي را تختم به چې بل ځای له قافله ورسېدله او بیا خیمې خښې کړې او خلک وده شو د اوښ ځان سره خوا کې تړلی و نو دی را پاسېد هغه هلکانو بیا را منډې کړې کاکاجي څه کې خیر دی یا سرکوزو تاسو څه کوئ ما پسې نښتې یې داسې را پاسېدم چکر نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو اوبه پکاري لوټه پکاري لوټه پکاري بل څه پکاري مونږ تا ته نه تاسو دې وده چې نه مونږ خوب نه راځي مونږ خو ته مشر یې زمونږ کاکا یې هلته بیا خوندونه خو چې کله به دې پاسېده او را تښتېده به هلکان به ورته را مخکې کېدل د دې حده پورې چې بدر ته ورسو چې بدر ته ورسو جنگ شروع شو نو دې امیه پسې یو دوه مسلمانان ورپسې شو او د سره زوی په اوښ شاته سور دی چې مسلمانان ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د دوستانه تعلقاتو عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه ای عبدالرحمن اله ما بچ کا ما نبی علیہ السلام لره سوا هغه وی اوښ دې ځغلاوه د اوښ ځغلو او اوښې درونو دې په خپلم غټو او زوی مې دوه کسانو نو درون اس خو منډه نشي والې نو بس دا چل او مسلمانان ورو رسېدل بس دا چلو که هغه پښتانه وي چې د انسان په خپل سر راشي که نه نو بیا نه زوی او نه ښځه او بیا بل څه نه پېژني بوډۍ وه او زوی ناجوړه نو وی خدایا ما مړه کې خدا ما دا زوی جوړ کې د شپې ولا ملک الموت راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې ناجوړه مې زوی دی او ته ما پسې رالی نو دا د چا په سر نه راغلی نو چې پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي نو خپې اوچته کړو زوی ته اړمه کړو لته یې ورکړه زوی شاته وغورځو مطلب یې دا و چې یو به زما اوښ سپک شي نو منډه به وایي بچ بشم او بل دا مسلمانان مې په دې زوی شي ده به ترې بچ شم خو چې څنګه یې ښکته وغورځو بس مسلمانانو خې زوی له یو دوه درزه ورکړله خو یې بېغمه کړه ده پسې شو چې ورپسې شو را لاندې کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړه عبدالرحمن څوکم وی اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړی چې ټوپ یې کړی عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسې پې ځان ور واچو او دا وښود مسلمانانو ته چا دا حضرت بلال هغه سره خو یې ظلم کړی چې کله دې څنګه مخامخ شو بلال چغه کړی غونډۍ ته وخت لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا ای خلق هغه امیه دی ورې که دې د نن بچ شو زما خیر نشته هغه غریب یې دونه یرولی و دونه یې والی و نو چې څنګه په ځمکه پرېوته نو عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه سملاست صحابه ورته عبدالرحمن پاسه دی وجنو وی نه بس پرېږدې دې نبي علیه السلام له بوځم هغې خو وی که ورورسېد خو ماف کوي ځکه حضور پاک و رحمدل و وی پاسه خو خیر هغې دې ته نه پاسېده ځان یې پې د پاسه غورځولی نو دې ډېر غټو نو هغې بس د لاندې نه په دې خېټه کې وله توره ورومنډله بېغمه یې کړ زمارونو دې اندازې ته وګورئ او یا کسان کافران خدای پاک په بدر کې مردار کړل او یا نو چې او یا مردار شو نو حضور پاک صحابو ته وی هلته یو لوی کوی و غټ شړ وی دا ټول په دې کوی کې وروغورځوئ قلیب بدر نو دا کافران ټول دا یو کم او یا د ده نه بغیر هغه خو یې ټول په کوی کې وروغورځو او د پاسه یې پې خاورې ورویشتې او دی په میدان پاتې و پړسېدلی و نو چې دی راښکه کوي ته نو اندامونه به ترې وتل دومره څښا شوی و نو حضور پاک ته صحابه وی دی بلا سره څوک و وي همدقلته پې شګې د پاسه ور واچوي بس پرېږدی
دا ولې دا د هغه حضرت بلال د ظلم انجام. ټیک د تا خو یو وخت کې ظالمه ظلم وکړه هغې غریب سره، هغه بې کسه بې سوکه سره، او زیاتې دې ورسره وکړه او نخرې دې پرې وکړه، و دې خندل خندل به دې وپورې، لیکن الله هغه بلال نه څه جوړ کړه، تا نه خدای څه جوړ کړه. دنیا کې هم خدای رسوا کړې، ذلیل یې کړې، مردار شوې، او د لاش دې رسوا شو، او د قبر او بیا د آخرت رسوایی دی الله ته معلومه ده چې الله به د سره هلته کې څه کوي. نو د ظالم انجام ګورې خرابي. الله پاک ظالم له مهلت ورکوي ورکوي ورکوي، خو چې کله یې راونیسي نو بیا د سمي او د خلاصي لار بلني. یو بادشاه په یو علاقه تېرېده، نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و، یخه علاقه وه، د علاقې خوښه شوه. نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې، ځکه ښکلې اوبه هم دي، اعلی ابشار هم دی، او ځنګل هم دی، او سیند هم دی، خشته سپینې اوبه دي، او علاقه هم یخه ده. یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلې محل بل نه، او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ، او که د چا کور پکې راځي روان کې. دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې، چې د چا کور هم نه کې د ما محلي. بس ټول خلک لګیا شو، ګلکاران او هغه زمانه کې چې کم انجینرانو او کم خټ والو، بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای وښو، محل یې شروع کړو. یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ کړه، څو چته، او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ کړه. نو بادشاه ته خپل وزیرانو وایي چې بادشاه سلامت محل تیار شو، هېڅ کار پکې نه دی پاتې. اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ، نو ستاسو خوښه ده. بادشاه په ډېر دوم دام او شایانشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو، او خلک ورسره دي، لښکر او وزیران، او محل ته روان شو. چې محل ته څنګه ورنږدې شو، نو یو کور د محل سره خوا کې، او د محل ته مخامخ یو کچه کور. بادشاه دی خلکو ته وی دا څه شی دی؟ وی دا یو بوډی د هغې کور دی، او د دې بوډۍ هېڅوک نشته، نه بچي شته او نه خاوند شته، او نه بې بې اسرې غریبه ده، دا د هغې کور دی. تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وي؟ ټول هم روان کړل، خلک هم دې نه وشړل، خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه و، نو دې ډېر وجړل چې زما خو هېڅوک نشته، او دلته مې دا یو رکوټې کور دی، نو ما سره ظلم مه کوه. نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود. بادشاه وی بوډۍ پکې سي، اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کړي، او دا ځای اوار کړي، او دا خټې لوټې ته یې خو غورځوي. په د بادشاه اړو ویل بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ، نه وردننه کېږي، ظالم هسې خو ورننه وځه. یا بوډۍ راوغواړه چې په راځی که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړوم، راځی که د بوډۍ کور یې روان که. بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته، هله به درنه کېږم چې دا کور روان. بس فوراً پوج پولیس رالل، اړرو، او د بوډۍ کور یې روان. هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې، او میدان یې ورکړه. بوډۍ الله ته لاس پورته کړ. ګوره ظلم نه پکار. دا بعضې دوام عجیبه بعضې سړی وي خدایه ما وبخې، دا هم د الله نه دعا ده. او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي، یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات یې، ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان یې، او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي، او زه خو ډېر محتاج. یعنې دونه د الله صفتونه خپې کړي، او خپله عاجزي ور مخکې کړي چې هغه دعا خشته کړي او مزېداره کړي، ښکلې کړي. نو دې بوډۍ هم د خدای نه عجیبه سوال وکړه، څه وایي؟ یا الله زما دا کور چې روانېده، نو خدای که زه نه وم نو ته چاته تللی وې؟ ته خو وې که، او الله چې زما دا کور روانېده، نو که زما طاقت نو، نو خدای ستا زور څه شو؟ ستا طاقت څه شو الله؟ دا اوس عجیبه خبره ده، ناشنا سوال. الله که زه نه وم ته خو وې،
او خدای که زما زور او طاقت نو غریب او بے کسب سوکم نو ته خو بے کسب سوک غریب نه وي بے طاقت نه ستا طاقت دا سوال الله ته او دا سوال چې موږ دایم په یو عجیبه انداز وکړو یو نیک سړي عالم لاړه دا بوډۍ وایي ما سره خو داسې ظلم وشو سوال وکړه دې بادشاه چې خدای تباه کړي هغه ورته وی ولې ستا خدای نه دی څه تا لا سوال چل نه راځي په خپله ورته وژاړه که نو بس خدای ته به ژاړه شو یا الله که زه نه وم نو ته خو وې چېرته تللی وې ته او الله که زما زور نو نو ستا طاقت څه شو چېرته تللی چې دی ووی او دې وخت کې بادشاه په اس سورو د محل دروازې ته ننوته په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیت یې وویسته او خبره ختمه شو نه محل ولیدم په سترګو نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړو الله خو په دې قادر بادشاه دی کولی شي که نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونه ځان وسات فانه لیس بینها وبین الله حجاب د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشته حائل نشته دا ډېر زر قبلیږي نو ظلم به نه کې انسان خو څه کې زمارونو انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي هم په الله خفه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی ما ته الله جنتونه مو ښول ما دوزخونه مو لیده وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې پی پیشو چکونه لګول اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي اوس زقوم یو بوټی دی اب په دوزخ کې وي اور به پیړو اثر نه کوي دوزخیانو له به ورکوي په دوزخ کې به دا نیکان خلک ګرځي عالمان به ګرځي عالمان او خپل مرګري به د دوزخ نه وباسي عالم پکې دا دی ورننوځي هغه ته غږ هم نه کوي حافظ به پکې ننوځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي دا خدای شان دی چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروت و هغه ته غږ هم نه کو اور خدای په قبضه قدرت کې دی نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو په چکونه لګول نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګوي وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه نه وله خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له په خپله څه پیدا کي او ښکار وکړي او څه وخوري نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولیږله او په دوزخ کې اقا پیشو په الله پاک مسلط کړو چکونه پې لګي نو ګوره چې په پیشو ظلم کې ما د یو مشر نه یو ځل خبره اورېدلې وه یو خان و د هغه زوی چا سره دشمني وه هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی دا د مردان علاقې طرف ته هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی بل چا ملک او داوی په وکړه او دا د انګریزانو زمانه ووی بل چا عمل کړی خو د دشمنو داوی د خان په زوی وکړه او دی ګیر چې ګیرې که خبره دې ته ورسېدله ګواهۍ پې دونه مضبوطې شوې چې په دې د پانسۍ حکم وکړو د خان په دې زوی او د خان دې زوی به وي چې زه بېګونه ما دا قتل نه دی کړی خو خیر به د دروغې ګوی وه او بس جج فیصله وکړو بیا بل عدالت بل اپیل منسوخ که بل هم بل اپیل مسترد که او بس اخره کې د پانسۍ کوټې ته ورسېد وی د خان دې زوی به وي چې ما به خدای بری کوي ما ته پته ما به الله بری هلکه سپریم کورټ اخیري چې کم عدالت و هغه دې اپیل منظور نه که او ته ما به خدای بری کوي وی بس ما ته پته چې ما به خدای بری کوي ما یو جرم کړی دی چې هغه ما ته معلوم دی او د هغې دا مړی مې نه دی کړی خو یو جرم مې کړی دی هغه جرم ما ته معلوم دی او الله ته معلوم دی او دا هغه جرم سزا پانسي نه ده دا هغه جرم دغه سزا وه چې دا ما یې د جیل کې راکړه دا هغه جرم دغه سزا وه چې په ما د پانسۍ حکم وخته خو هغه جرم کې پانسي نشته انشاءالله ما به خدای بری کوي
نو دا انګریزانو په قانون کې دا و چې هغوی به کله جرګې ته کیس ور مخکې کړ جرګه به کېناسته هغوی به په کلي کې پوره معلومات واخیستل هغوی به فیصله کوله دا کیس جرګې ته لاړ مشرانو نه ورو چې جرګې ته لاړ جرګې چې تحقیق وکړه نو دا سړی بېګناه نو جرګې ووایي چې دا بری کې دا بالکل بېګناه دی وی سبا دکه بېګاله د پانسي وه او ناګانه اډر راغی چې دا بری کې وی را خلاص شو بری شو وی چې بری شو نو دنه چا تپوس وکړه چې هلکه ته مطمئن وی او تا دا خبره کوله چې زما به پانسي نه کېږي تا ته څه پته وه وی ګوره تاسو ته خو ما ویلو چې ما یو جرم کړی دا مې خدای په هغې کې راکاږي او هغه جرم د پانسۍ نه دی ما به خدای خلاصوي وی څه جرم و وی یاره یو ځای کې مې روټۍ خوړه او پیشو را ټوپ کړې او د کټ پلنګه راته کېناسته او زما نه ډوډۍ وتښتوله پیشو غوښه وکړه روټۍ واغې وتښتوله او د کټ پلنګه کېناسته یې خوړه وی ما سره تماچه وه تماچه مې راواغېسته او هغه پیشو مې وویشته دقه ظلم مې کړی دی خو د پیشو په ظلم کې د خدای رانیولې هغه دونه هغه پیشو ظالمه نه وه هغه د کور بلده پیشو وه چې غوښه یې وتښتوله یا نوړی وتښتوله نو ما ته په کټ پتلنګه کېناسته نو په کار وه چې ما ورته نوره ورچولې وي نو ما تماچه راواغېسته مستي مې پرې وکړه او پیشو مې په هغه ځای وویشته نو دا هغه جرم و نوره ما ته پته وه چې د پیشو دا جرم دونه نه دی چې ما به خدای پانسي کوي او ما خدای ته توبې میستې دي د مارونو چې په څاروو ظلم کې الله پې خفه کېږي رسول الله مبارک لا یو ځل په جومات کې تشریف فرما اوښ راغی اوښ نیغ را روان دی او جومات ته راننوت خلکو شړه نبی علیه السلام یې پرېږدی دی اوښ فریاد راوړی دی مې شړی بس د هغې حکم اوښ نیغ راغی چې راغی د رسول الله مبارک ته مخامخ کېناست او غړانګې اوده کړه او د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو خپو مبارکو په میانځ کې کېښوده او برلارې شروع کړو د سترګو نه اوښکې روانې دي برړېږي لکه چې جاړي او سترګو نه اوښکې روانې دي بس نبی علیه السلام وفرمایل وی دې اوښ ما ته فریاد وکړو د دې مالک راولې مالک یې راوستو رسول الله مبارک هغه مالک ته ولوی وی دې اوښ ما ته ستا فریاد وکړو څه فریاد یې وکړه د الله رسوله وی ده ما ته ووی چې په ما مالک کار کوي او دمه نه راکوي ستړی په ستړی را باندې کار کوي دویم فریاد یې راته ده وکړو چې په ما کار کوي او خوراک نه راکوي وی بلکل یې درته ټیک وویل وی ګوره ظلم په حیواناتو مه کوئ په دې کار هم کوئ او داسې وخت کې د کار نه بندوئ چې دې ستړي نه دي څه نه څه دمئ او چې کار پې کوئ نو خوراک هم وله ورکوئ ګوره په څاروو هم ظلم منه دی او بلکې ډېره ناشنا راته بله وویم نبی علیه السلام ګوره څاروي خو مکلف نه دي څاروو له خو نه جنت شته نه ولا دوزخ شته عقل پکې نشته شعور دی پکې لیکن حضور پاک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله څاروي م راولي میدان د حساب کتاب نو کم څاروي چې په بل څاروي ظلم کړی دی نو الله به د هغه مظلوم څاروي دپاره د هغه ظالم څاروي نه هم بدل ویل ښکراور څاروي په بېښکرو حمله کړې ده هغه بېښکرو له به خدای پاک ښکرې ورکړي چې دا خپل انتقام او بدل ته وان څاروو له به هم د یو بل نه بدلې والي نو بیا به الله دا څاروو ته وي کونو ترابن نو دا به خوري شي ختم به شي نو څاروي که په څاروي ظلم کوي هم الله نه برداشت کوي نو چې د الله بنده د الله په بنده ظلم کوي او بیا مسلمان په مسلمان ظلم کوي هغه خدای چېرته برداشت کوي او ورونو دا ګورئ زه تاسو بنیادي خبره وکړم چا چې په مسلمان ظلم کړی دی د هغه اخري حشر ته وګورئ نو خدای پاک هغه په خرابه طریقه مردار کړی ظلم به نه کوي په ظلم الله خفه کېږي او د ظالم متعلق پروردگار اعلان کوي لانصرنک ولو بعد حین چې زه به دې مدد کوم څه وخت پس به خو مدد به در سره کوم د عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې ګورنر د حضرت حسین رضی الله عنه سره څونه ظلم وکړ
تاسو تاریخ وګورئ پته به راته ولګي. 83 د خاندان نبوت ماشومان بچي او ګلان شهیدان کړل، لیکن خدای هغه سره څه وکړل؟ په هغه خدای بل یو سړی مسلط که او حمله پې وکړله او سره د خپلو ټولو ملګرو مرداران کړل. نو په ترمذي شریف کې یو روایت دی او په مشکات کې مشته. یو کس وی زه په موقع موجود وم چې د دې عبیدالله ابن زیاد د او د نورو ملګرو سرونه په د جومات نه بار په یو میدان کې خواره واره پراتو، سرونه یې پرې کړي او د جومات نه بار په میدان کې خواره واره پراتو او خلق راغلی او تماشې ته ولاړو په دې وجه چې د عبیدالله ابن زیاد حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم کړی. وی دنیا خلق ولاړو، وی دې خلکو به چغې کړه جاءت جاءت جاءت، راله راله راله. ما وی چې دا څوک یادوي؟ نو وی زه ورغلم او په دې خلکو کې ځان مې وردن نه که چې دا دوی څوک یادوي چې راله راله راله. وی چې مې وکتل نو یو اجدها خامار و یو ماره وه، حیه ورته وی په عربۍ مار. وی دا مار به راغی په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې به وردن نه شو. نور مړی پرېښودل د هغه په سپیمو کې او لږ ساعت به وه مار به راووت، بیا به لاړ. چې لاړ نو بیا به راغی نو بیا به خلکو هغه دی بیا راغله بیا راله بیا راله هغه ماره. وی چې بیا به راله نو په دې مړو کې په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په سپیمو کې به وردن نه شو او څه ساعت به پکې غیبه وه بیا به ترې راووته. یعنې خدای مردارم که د حسین رضی الله عنه سره ظلم وکړ او د مردار کېدو نه پس په جن الله خلقو ته وښودل چې په سپیمو کې دا د مار ورننوځي، نو چې په قبر کې به یې څه حال او په آخرت کې به یې څه حال. د مارونو ظلم به بلکل نه کوه، پلار په زوی، رور په رور، ګاونډي په ګاونډي، خاون په ښځه، ښځه په خاون، انګور په خواښې، خواښې په انګور، زیاتې به نه کوي. نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي ظلم سره کوي، چې وس یې بر شو خواښې په انګور، انګور خواښې. ډېر مسایل راځي بیا. انګور د دا نه بدماشه جوړه کړي او په خواښې ظلم کوي. خواښې غریبه بوډۍ وي، محتاجه یې ورته که نه، دا د دا نه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده. ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی. ظالم ظلم ولې کې او زوی ورته لمسی، خاون لمسی، د خواښې غریبه د بوډۍ ده، د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي نو دا ظالمه ورته خاون لمسی. او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې موالده او خپل بوډا پلار یې موالد. دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي، دا ظلم خو بلا مرتبې دي. نو دا که انګور خاون لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواښې کنځي، دا انګور هم ظالمه ده. دا چې کله بوډی شي همدغه چل به ورسره کېږي. دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې، دې وخت یو خاون په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږې، الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا. یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي، که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه، هغه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي. بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي، بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي، نو د بچي خو د خدای په لاس کې دی. نو دا خواښې وله پیغورونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته نه بچي د دې اختیار کې دی چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی. دا دې د چا خوښې چې د مارې جینکۍ پیدا شي. دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو. نو په خوشحالۍ وکړه که نه، که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی، ګناه نه ده، او په طریقه وکړه که نه. پیغورونه ولې کوې؟ دارنګې
خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس 4 ظلم او زیاتې دا ګناه ده، دا ناروا دا حرام دي. ظلم به بالکل نه کوي. د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډیر زر رب العالمین مدد کوي، ډیر زر. یو سوداګرو پخوا خو د شړې علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د څاروو، نو دې په لاره یو علاقې ته تلل، تجارت سامان هم ورسره و. نه خو به قافلو کې خلک تل د قافلې سره ځان ملګري کو. نو یو سړی وله راغی کوم علاقه کم خوا ځې؟ وی پلانکې ته. یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم او دواړه به سره ملګري وي، لارم ما ته معلومه ده. د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړه د سوداګر هم وي چې دا خو قریب هم ته والم او د لارې ملګري به مې هم شي او زو به. اوس هم داسې بعضې خلک کوي په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخیږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي او موټر هم ته وتښتي. د دې سړي دا نیت و ورسره سور شو قریبه درکه موضوع به چې روان شو یو 2 لارې وې. نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه. او ته وایي دا ما ته نه معلومه، زه خو همیشه په دې لاره ځم. وایي دا بله ما ته معلومه ده، دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی، په دې به لاړ شو. سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو. تلل په هغه لاره باندې تلل، هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو. یا لکه دا دې په کومه راوستم، بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه، د اس نه، او چاړه ورسره وه، هغه یې راوویسته او د سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځول. پرېږدم دې چېرته؟ سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم، دا خو په ډاکو اوړېدم. هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله، خو ما ته غږ مه کوه ما پرېږده. نه ویل اول به تا وجنم، دا چې تا پرېږدم خو ته حل وې، لومبې به تا وجنم او د هغې نه پس به سامان دنه علم. بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی. نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکعته لمونځ وکړم، چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکعته لمونځ وکړم که نه. هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو، دا مې ټول وجلی دي، دا ډوکي نه دا مې او دې منځونه کړي دي، ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی. ځکه ته مونځ کوې او ستا یو اخري هغه ارمان دې پوره به چې خو مونځ دې ما نه نشي بچ کولی. دې غریب مانځه ته ودرېده. انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وه، بل خو زمونږ څوک نشته. که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی. د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی تیر شو، یو آیات ولا خوله له راغې امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی محتاج او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کي، بې د الله نه څوک نشي بچ کول. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع شو. دې مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شرق شو چې د راوګرځېده نو یو شهسوار په اس باندې سور نیزه ورسره وه او بس نیغ راغې د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط وو او چې د نیزې نه یې سینګ ویوه ویې غورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسوځېد، مړم شو وسوځېد. دې سوداګر زر هغه سړي ته ورمخکې شو، خدای د سره خو که ته څوک یې، زه خو دې د غمه بچ کړم، ډاکو ظالم خو زه وجلم، د دنیا نور هم وجلی دي، زه خو د غمه بچ کړم. وی زه دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم چې زه په 2 اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم، الله وی څوک به د مدد له لاړ شي، نو ما دله ځان راورسوم. نو ګوره چې ظلم به نه کې، مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق به، په همسایه به ظلم نه کې، په نوکر به ظلم نه کې، په زمیدار به ظلم نه کې. زمیدار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي، او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي، دواړه طرف ته به ظلم نه کوي. خواښې به په انګور ظلم نه کوي، د انګور غریبه محتاجه د لاس به خدای ته اوچت کي، ظالمې غرقه به شي. او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي، دا خواښې خو بوډۍ د محتاجه خدای ته به لاس اوچت کي، تباه به شي. ګاونډي په ګاونډي، مالک په خپل
نوکر او مشر په خپل کشر، کشر په خپل مشر ظلمونه به نه کوئ. ظلم انجام طبعی ده. ظالم خدای را نیسي چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه. دې وجه نه ما د رسول الله مبارک دغه حدیث تاسو ته ووی چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرونه ځان وساته. د ده د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي. حضرت بلال د پلار نوم رباح و، ځکه یو هم سیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو، اقامت بانک. نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق دی. د پلار نوم یې رباح و، رباح، او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی و. مور یې وینځه وه او دیم غلام و. حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې دی او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچي و او اوږد قد او وجود یې نری لره او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام و. هغه له به یې ګډې چیلې سره. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناستو. حضرت ابوبکر ته دین خو، قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق. نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرولې د عبدالله ابن جدعان. نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکه هل فی شاتک لبنو، ستا دې ګډه چیلې کې پیشته چې مونږ له راکې. نو هغه ورته وي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي، یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلې دي. خو اوسرکما علی نفسی، نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر دی. ځکه هغه خو پېژندل د مکې اوسېږي، دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی، هغې سره تعلق. او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه. نو وی اوسرکما علی نفسی، زه به تاسو په ځان غوره کم. نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی و پکې معمولي غوندې. نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله. چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله یې وسکله، بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې وسکله. نو درې باره ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه. نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو، دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانځ کې پیشته نو په بلال یې مغه پی وسکل. نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی، نو ما نه منې، ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې. وی ته د خدای رسول یې، خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی؟ وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس. او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم، نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي. وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې، ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل. دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه، پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي. نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای. حضور پاک ورته بلاله ګوره چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه، مونږ به روزانه دلته ناست یو. نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږ هغه ښیم، هغه به ډېره ښه ده. او چاته غږ ځکه مه کوه چې لومبې وخت دی. نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکرم، او ته خو پردې غلام یې، بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي. نو چې د کور ته ګډې چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی. نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلې کم ځای سرولې دي، داسې ده لکه چې ښه ګیا دې مونتي.
ځکه نن د ګډه چیلې ټولې سربې راغلي دي او د یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډه چیلی سره وه دا د ډېر ښه ځای موندلی دی نو د سار له بیا هلته ګډه چیلی بوتلی نو بیا به هلته سرولی او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیسکل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره خو هغه مینه محبت رو زیاتېږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې اخو د هغوی خدایانو هغوی به ورته سجدې کول عبادت پکو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړی او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح کو نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخو هغې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې وې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات کوم ما پرېښي دي وی یو پرېښي دي وی ګوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وی نه هغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دی ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي دي رښتیا لوایا بس دا هغه زړه کې د الله مینه ننوتې وه دا هغه زړه کې د الله محبت ننوتې وی بلکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حقه زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په د واله ټکول شروع شو او داسې واله ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بیږي امیه راغې او بویې ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم تی نشي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلیت هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړېږي او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړی او بیا ماتۍ را ماتۍ او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې را واغېشتې او دی به یې ووس غلو به
او چا به تیږې راواغېستې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوا یې حلال کړې وي یا غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره ده اوسپنو د کړوب کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره پې سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچوله نو زه به یې تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه چې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابوجهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما وروڼو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته ساسېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بېدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بېدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته ساسېږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقته شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وایي د دوی زړه کې ګند پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې زړه کې دی ګند پروت دی د خولې نه به دی ګند راوځي ته نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به در راوځي او که په معده کې دی کوکا کولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمې دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دې د ګډ خوړلي او اګره دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمې دې وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته ده الله یې زمونږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابو جهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره یې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او مرګري او مثل نه لري نه یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې دا نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامان او دا ټول یې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې وی قتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کې دې بې کسه سره ولې ظلم کې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کې دی غریب باندې زیاتې ولې کې د خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کې وی دا تا خراب کړی دی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا غوی خراب کړی دی ته سم کا وی به ټیک د مال راکړه زه به سم کما وی بس ویله په د څه کې دی خو دا کار روزګار هم نه دی بیګار هم نه دی دغه چغې وی احد تاسو خراب کوئ واخله وی پسو خرڅه وی پسو ایل وی پسو خرڅه وی په درې اوقیې باندې سرو زرو سلویخ درهم یو اوقیې وی راکا پیسې ولا ورکړلې او غلام یې ته واغېسته نو او ته څه وی امیه وی که په یوه اوقیه دې اغېسته مې درکاو ګران دی واغېش په درې په یو مې هم درکاو حضرت ابوبکر وی چې په سل دې خرڅو قسم په خدای بیا مې م اغېسته دا ما ته معلوم دی چې دا څوک دی
شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د ده زړه ما ته معلوم دی زړه یې د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې دې خرڅه ما غشته او چې څنګه یې واغشته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریب داغه وجود خو داغ او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چاله دی غشتې ما ځان له دی غشتې که الله له دی غشتې ما که ځان له دی غشتې ما نو ما ته کار خایه چې دله کوم ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې سکه نو ما ته وایي چې دله وکم او که الله له دی غشتې ما نو ابوبکر ما او خدای سره پرېږده ما پرېږده خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي زه الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کړم وی نه بلال ما ځان له نه غشتې ما الله لا غشتې انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم ازادي نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوی دا ابو بکر ورته الوی وی بلال مې په بیه د امیه نه واغشته حضور پاک ورته څه وی وی ابو بکر ما پکې ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستی او دا بل مخې زمای دا نیم لاس تا یو لاس تور ستی او دا بل زمای وی نه د الله رسول خو ما آزاد کړی دی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی سردار او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی بلال ته سردار وی ابو بکر سیدنا زمونږ سردار دی و اعتق سیدنا او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی د مارونو مکه مکرمه کې خپل جون تیراو بس آزاد شو لګیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی الله احد 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 او د الله نوم اخلي خوشاله شو ازادي ملو شو بهر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ دیم لار مدینه منوره مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک رور ولیم جوړ کړ او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د منظره پاره چې دې مونږ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو دینه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسختن صحابه راغون کړل یاره دې منځله خلک راغواړو دې سره څه وکړو مشوره شروع وه یو کس وی صاحب ټلی به ټنګو د مانځه په وخت کې وی نه دا خبره مې خوښه نه ده ټلی خو د عیسایانو نښه ده نو موږ په دین کې او بیا په فضه کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړو بل وی صاحب خکر باندې به پوکې وو نو خلک به راغونډېږي وی نه دا خو یهودیان بوق خکر کې پوکې وای نو موږ په د خپل اهم عبادت کې د یهودیانو نښې نه رادننه کوو بل وی اور به بلو چې کله خلک لوګي وویني نو راغونډېږي به یاره وی اور له خو مجوسیان تعظیم ورکوي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نښه هم نه رادننه کوو نو فیصله په دې شوه چې حضور پاک مبارک وی بس اواز به کوو چې الصلاة جامعتون خدای مو بخه وخت د مانځه دی او مانځه له راځي د اواز به کوو په دې فیصله وشوه چې کله حضور پاکم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل نو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه مشهور صحابي دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړی سره ټلی ده او ټنګی یې داسې ورسره ده وی ما ورته وی چې دا ټلی خرڅی نه اتبیع هذا وی ما ته ما تفعلو به ته پې څه کې وی ما چې موږ به پې خلک منزله راغواړو خوب دی نو ټنګو به وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ښه شی ولې دی معنی څونه مزېداره ده الله ډېر لوی دی د بانګ ډېره ښکلې معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وای اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین
بیا وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدای مبخم مانځه ته متوجه شه مونږ راشه حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدای مبخا نیکی طرف ته متوجه شه او کامیابی ته متوجه شه او کامیابی لراشه بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګې راته خو نو بیا هغه سړي ماته وی چې ودرېږه یو بل شیم درته خیم نو اقامت یې راته خو وی چې مخکې دا بانګ وایا چې خلک را بلی او چې خلک جماعت ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه دا صحابي وی چې کله راویښ شومه نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خو داسې خوب ولید نو حضور پاک وی انها لرؤیا حق ان شاء الله که د خدای خوښي دا رښتونی خوب دی نو خوب زمونږ طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل خو رسول الله مبارک تصدیق وکړ د پیغمبر تصدیق دلیل نه نو ګوره خوب چا لیدلی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدلی لیکن قسمت باندې د چا لیکلی الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید دا سیوکا چې بلال تیواز کې وراشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیتا تا چې کم خوب لیدی هغه دته وایا فلیونادی به دی به بانګ وی چغه به پې دی وی فانه اندا صوتا منک د اواز ستانه اوچت دی او خشته ښکلی اواز دی نو چې کوم خوب هغه صحابي لیدلی او عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډیر په خشته اواز لومبې بانګ په د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ आवाज هم خشتاو نو چې بانګې وې نو حضرت عمر صادر ځان پسې راخکاو په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسول قسم دی دغسې خوب مام لیدلی دی دا چې څنګه وې څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګې په دو وې دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان ده تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که د لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیده نو ځکه یې بانګ ووی که نه دی لیدلی نورو خلکو ولیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز وله خدای ورکړی دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او د به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلی زمارونو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز یې مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وی ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وی ډېر خشته او ښکلې مزېدار اواز بیا وسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي مرګري کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر ګنا بینا نو آیا وسره مرګري کا نو لومبه بانګ به دو بانګونه به سار ویل کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګې وی نو حضور پاک دې ابرد لک صبر کوا چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسې دو بیا ودی ابرد نو بیا پاسې دې ابرد صبر وکا لک انتظار وکا چې یخوالی راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې مونږ ولیده نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زمارونو کله به څه چل کاو
الله اکبر چې بانګ به وي حضور پاک به کور کې او جمع به تیار شوه نو دې به ورغه د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېد او سوي وي الصلات یا رسول الله الصلات یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دوالو جهان مبارک سردار لا आवाज ور کوي چې هغه څومره په منځم مین او د پیغمبر مبارک هغه لا आवाज ور کوي الصلات یا رسول الله الصلات یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وخه خوړه اډو کې پلاس کې واه واه او حضرت بلال ورغه او نیمه غوخه خولې نیم پاتې او आवाज یې ورکا الصلات یا رسول الله الصلات یا رسول الله د خدای رسول من درازا نو حضور پاک غاډو کې خود او مسکې شو ماله تربت یمینه سشوی دی بلال لاس دی په خورو کا کړشا ډوډۍ نه دی وستو خوراک نه دی وستو مسکې شو خوش طبي وکړه دی وته نو چې بلال صبر کوا مو چغه مکوا وازونه دخل ډوډۍ خورم صبر کوا دروزم کنه نه ماله یو ذوی ماله یو روایت کرا دی تربت جبینه اور دې تندې دې په خورو کا کړشا سشي وی دي تا ډوډۍ خورو تعالی आवाज ورک ضرب رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دي او د شپې دی اخیری وخت کې اوځه کې دما وکړه چې دمه وکړه نو وسار مانځله به مسوک پاسای نو مؤذن خو بلال دی وی انا ز دا انا لفظ د خدای نه خو وی انا وی د الله رسول تاسو ټول د شه زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پېشمنی تا سبا ته لګ وخت پاتې شو نو د اوخ کی جاوا واغې ته ډډاو والا او سبا ته قتل چې سبا راوخیږي نو حضور پاک په پاسوم بانګ بوې ما نو دی بو د سونو کې من بو کو ناګانستر یې ورل ودش دی مود شو حضور پاک مودره او صحابه مودري نور راو خاطر زړه به د حضور پاک بیدارو پسترګي خودي دي نور خو پسترګو کاری پړغو نه کاری جس نور راو خاطر رسول الله مبارک انور تاو دون شو فورا بلال تو یا بلال اينما قلتا بلال تا چې وې زبر پاسوما څه شو هغه خبره ده نور راو خاطر مندرانه لال قضا شو حضرت بلال وته زوی وی دا الله رسول کوم ذات چې تعالی خوب راست او مال امراوز کوم خدای چې تو دکړې نو سې مو دکړه ما دې کې دا الله حکمت بعد کار قصدن الله کوي سو چې خلکو ته دا چلو کوي که سو او د پاتې شو نو خپکیږه ما ځان له خپل اسباب برابرې ځان ته پټیم غړې ودراوا یا ځان ته دا څه شي دی موبایل کې را ټنګ ټنګي ودراوا خدای بچو ته وای چې ما پاسوا خو انسان دې کټولو د پاتې شو او نور خاتون پس را پاسې دي نو له مخرا من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها او استيقظ چې کله وتر مون را یاد شو د شوو او یاد یېرو چې کله وتر یاد شي او کله را بیدار شو نو وخت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وخت مکروه کې منس کول منع دي په نور روایتو کې شتا نو دا یو حدیث د بل لپاره استثناء راځي نو چې وخت مکروه دي ختم شي نو خیر دی خپل مونږ دیو کا دا الله صحابه ته امت یو طریقه خودلا نو پاسې ده نو رسول الله مبارک فرمایل وی دلته شیطان دی خپل علاقه کې زه چیزو را دی زینا نو بل دې تلاړل نو الته کې بیا د سنو کړل او حضور پاک منځو کو صحابه ور سره منځو کو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه اور سره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی وسره د کجوري تورم وسره نشته او شلیدل جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنکړو او باقی بسنو نو جنگ بدر کې هغه امیانو هغه خبيث داغه واقع برته چې تبل ده بل وقوم ان شاء الله العزيز اچ په مکه کې به پدنه خره کوله نو هغه امیه ولید نو بارې چغه کړې او درې ده لا نجوت ان نجا امیه خلکا ګورې کدا امیه هغه دی او کنن بچ شو کنه بس مرما لمه چوي نن خدای گیر کړی خو کدی نن بچ شو کنه دغه په ما نخري کړی دی ظالم بس مرم پښتانه وای کنه لبا میوچو بس مړ بشم نو چا وته کم دی ویا غره نو صحابه اور پسې شو
نو چې صحابه ورپسې شو نو د امیه را لاندې کړ نو د سره زوی او زوی او سره په اوخ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي که نه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ورپسې دي نو دا چلو کو چې خپې راوچته کړه زوی ته اړمه کړه لاندې وغورځاو مطلب دا چې زما اوخ لږ سپک شي چې تختی منډه تیزه کی او بل دا صحابه به پزوي شي نو د به بچ شمه صحابه زوی واغې ولا مردار کا د پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق هغه ته عبدالرحمن بچ مې کا وی د اوخ نه ټوپ کا د اوخ نه ټوپ کنه عبدالرحمن ابن عوف په ځان ورواچ صحابه میدان جنگ کې تامن نشي ورکول پاسې کته د خو بلال سره ظلمونه کړی تایر دی چې بلال باندې بدن اخره کول اوس خو خدای د مونږ ګوتو لره اوسته دی اوس کافر دی فریدوی چتا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وینا ما امن وینا امن جنگ میدان کې نشي ورکول پاسې گته اته نه پاسې ما امن ورکړي حضور پاک لبو زما هغه وی د بلال هغه چغې د مونږ سترګو کې لکه پرتی دی بلال نه چې د کمی وینه بيولې دي مونږ پریدو بلال سره چې د کم ظلمونه کړی دي دا دړنه وای دړکه دا غینه مونږ پریدو بس یو صحابي دی لګ درونو دا امیہ وای هغه تور راواغې په دا خېټه کې ولا لاندې نه واله او مردارې جنگ بدر کې شریک ته احد کې شریک ته پټولو جهادونو کې زمارونو شریک ته او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زمارونو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ډیر دي خو یو مختصر دته وایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تلو او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وی بلاله وی داسې یو عمل لا تا وخایه کنه چې ته په ډېر پر امید دی وی ځکه چې زه په جنت کې روان یم استاد پیزار کشار مې مخ کې اورېده وی دا الله رسول زما خو ځاسې عمل نشته خو یو کار کوم چې زه کله مودس وکم نو 2 رکعاته نفل کوم تحیت الوضو وته حضور پاک وی دا وجنه زمارونو ګل چې کله ودسو کې او مکروه وخت نی 2 رکعاته نفل کوي او کدا سي وختو چې جمع تیار او خیر دی بیا پرې خو دیش یا دا سي وختو چې تا سنت پکې د ماسپخین کې وخت لګ دی نو خیر دی هغه د ماسپخین سنت هم دغه په ځای بیا ودرېږي حکم مقدس روا او دسته او یاد غسل او 2 رکعاته نفل کوا دا ډیر دوی د برکت شه دی خدای پاک بدل جنت درکې جنت حضور پاک وی زخپل ځان نمخ کې مستاده پیزار کشار اورید نو طالبان وی چې دا پیغمبر نمخ کې ویل شو الکه خادم مخ کې منډي وای دروازه کولاوي او ځان برابرای یا وشوا دویم یو ځل وته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا خزلی دي خوش طبيب وسره کوله وی جنت کې یو ولا وړه خشته یو جنې وحوره او هغه بعد هغه ولین او په مخ وبا چولې نو چې وبې واچولې نو هغه وب بلکه د ملغلر وته لاندې پرې وته دي نو ما د جبريل نه تاسو کدا سوپتا وی خپل ته تاسو کا نو الته کې خدا نشته دی دنیا کې دا خزو سره خبره اخو د جنت حالات دي نو ما ته تاسو کته سو کې او دا محل ډیر قیمتي دی دا د چا دی وې دستا یو امتی ما او دا هغه په انتظار شپې اړو مراړو او دا محل دا غره زما سوق امتی ری ستا صحابی دی زما سوق صحابی دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لوی خبره او یو ځل یو صحابی راغی حضور پاک ته وی زما لور پیغله د الله رسول چاله ورکا وی بلال چرته تللی هغه واپس لاړ دغه مسافر دی غریب سي نشتا نو بیا راغی وی زما لور پیغله د خدای رسوله چاله ورکا وی بلال چته تللی اب دریم ځل بیا هغه ګونه ک بیا لاړ بیا راغی د الله رسول لور می پیغله دا او چاله ورکا وته ګوره بلال چرته تللی بلال لولې نه ورکه وی قسم دې چې بلال جنتی دی نو جنتی لور ولې ورکه نور پني کې کړه نو یو ځل حضور پاک لاړ نو आवाज یو کنو دا کور کې بیبي و بلال نو بیبي ول आवाज ورکړه الله رسوله سوکه وې ز پلان کې هم د الله رسول پلان کې ما وی بلال څه شو وی خو بارو ته دې پته نه لګي نو حضور پاک هغه خدای ته وی دا سه معلومیږي لکه چې غوسه جوړتلې دي او تم لکه چې غوسه هم غوسه او تم لکه چې غوسه دې خدای غږ نه کړ
نو ښځه ورته بیا وایي یاره وایي بس یو خبره باندې غصه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نه زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وایې هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وایي وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک به در څه وایي وی بلال چې څه وایي رښتیا وایي دی دروغ نه وایي دا رښتونه دی دروغ نه وایي دا ټیک وایي شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازروم ز خاک مکہ ابو جہل انچ بالعجب است سلمان د حبشه سلمان د فارس بلال د حبشه او صہیب د روم او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی او وګورو دی وګورو په لکونو په کروڑونو په کربونو ابو جهل مالداران یو ځای کې ایمان نشتا قسم په خدای بلال او بلال دی الله خی چې رنگ او نسل نه تقوا غربت نه تقوا ایمان د پیغمبر او د الله مینا دانه چې دا غلام دی او سپلې نشته او پیزاری نشته نه ایمان دی پکې ایمان د پیغمبر مینا د پکې او د الله مینا د پکې الله زمونږ زمارونو دا نصیب وګرځولې خیر واقعیت وګدري نو ډېر واقعیت درته نه ویم په یو د تبله مهم چې مکه کله فتح شو او مکه کې دنه څومره بوتانو دې ټول رامات کړل او بیت الله صفا کو او غیر چا پیره په مطاف کې بوتانو هغه ټول ډکرې وې غورځون نو اوسړم به په مکه کې بانګ ویل کې دینه مخ کې مکه کې بانګ نه ویل شي دا لومبه نو پیغمبر مبارک ډېر د انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ دې ته نه دي کتلې چې دا د لوی خاندان دی دا د رکوټي دی او دا غلام دی زما دې په خدای قسمي د خپل غلام د بچی د حضرت اسامه سپېمې پاتې کې پاکي کړی کومه عاجزي کله به تر چا پاکي کې د غلام بچی په دې پنسا ناشته اسامه د غلام زوی دی او پوزه بدلې وقنه او عائشه وته الله رسول دی خوا کجې دی پاکه کم وینا عائشه دا بز پاکوما احبيه د سره مینا کو فاني احبه زما خوا غلامانو سره څه کړي او غلامان به آزادول دا خو د مخکې نه رواج را روان او پیغمبر مبارک وی آزادوي شابه آزاد کې دا د خدای بندگان دي آزاد کې چا چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای د اور نه آزاد قسم کې آزادوي زهار یو قسم شی دی هغه کې آزادوي قتل خطا و غیره مطلب یې چې دا داسې خو رسم ختمول نه شو ځکه د ارجا غلامانو جنجال جوړېده نو د لارې وته اختیار مینا کوي وای چې سخره غلام لورکا چې ساغوندې نو غلام لورکا په غلامانو کم رحم او کم انصاف په ماشومانو کم کړي دي او زنانو سره متعلق سره رحم ویلې دي مړ سم کول دي انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت دا جزیر نمونه قسم په خدای تیر سبم ته پرې کړی نو وی بلال ته आवाज کینو دی را واستو وی بلال لومبه بانګ بتوي په مکه کې ماشاءالله او کم دی به نو د بیت الله سر ته خو جوي بانګ په وای نو بلال نه چا بیا تاسو کو استاد هند ته تیرېدله یره وی ما وی چې نه دا لومبه بانګ دا بچته حضرت ابوبکر باندې وای یا کې دي چې حضور پاک په خپل وای یا چې په بل صحابي وای لیکن انصاف تو ګوره په بلال وای اړې مات نشي او د بیت الله سر ته خو جوړم به بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شونو بس حضرت ابوبکر لراغه وتکیناست وی ابوبکر ما ته اجازت راکا ز جهاد لازم ما د رسول الله مبارک نوریدلې دي چې دا کافر سره جهاد نه بهترین عمل بل نشتا مال اجازت راکا ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوي یو خو مې لو چې رسول الله مبارک لاړ نو چې ته بانګ وینو ما بعد رسول الله مبارک غمینه بیا ماتيږي هغه وخت برا یادېږي یو خو مې لو چې د خپل محبوب باندې او خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لړ چې
دی وته سوي وای ابوبکر خدای له دې غشتم کزان له دې غشتم نو بس بیا وتانه نه خوځم در سره به ما او که خدای له دې غشتم ما پرېدا چې الله د دین د پاره د کافرو سره جهاد وکړه. نو بعض علما خو اجازه ته ولا ورکړي چې ځه راجح قولم دغه نو شام ته او بعض وی چې نه منې کې چې نه بځي نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر لاړ. حضرت عمر ته وی عمر ما ته اجازه راکړه جهاد لږ وی ما د حضور پاک نو ریدلی دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنگیدل دینه بهتر عمل نشته. وی عمر یو خامي پر رسول الله پتلو ملا ماته شو بل خو د ابوبکر په مرګ ملا ماته شو نو تمرا نزي چې ته بانګ وې او ما ته د حضور پاک زمانہ را یادېږي. ابوبکر ته وی رضی الله عنه ته عمر تم وی ابوبکر عمر قسم دې ک بانګ خوان راکې مال بانګ خوان نه راکې ځکه به بانګ مې وې نو په یو سترګه به قبله ته کتل په بل سترګه به د رسول الله مبارک هغه خشتا او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل مال بانګ خوان نه راکې. بهر کیف اجازت ته واغشت او شام ته